کاری صاحب ما ته 2 منټ راکړه زه درته وایم 2 منټ صحیح دی کسا حضرت عمر صاحب حضرت فاطمه زهرا په دروازه سیزولې و کله خبر اوره به خبرې نه کوي پیغمبر وفات کیده غ کاغذ او قلم وخت ورته حضرت عمر صاحب نو ورکړی غیلی او حضرت ابوبکر صاحب چې مو پر الله بس یو منټ کنه نه دوزی بنولې دی دوزو زاید نه ده یو مسلمانانو ویل وی علي وی ابو عمر رضی الله عنه فاطمه رضی الله عنها دروازه ورسوځلی وغه وهلیو نو تاسو خو یې علي رضی الله عنه شيري خداو المر راخیزوي المر غورځوي علي رضی الله عنه چیرو زی خپل خزي دفاعي نسوي کولای داس دیتا کورته چې دا وز درسمه دیتا کورته دیتا خزه وهمه کور دروازه دي دروس وځومه او دیتا دي خزي پختي ماتي کړمه ته به سره سره کوي ته به څه کوي لما سره ته زب تو نه چرمنو بس هو زه خو چالي نیم کنه علي خو شیر خدا علي کے ساتھ اے مسلمانانو ماشاء الله ملک صاحب لعلي رضي الله عنه نم غیرتمند وهو ورقي الله اكبر الله مولا دلا دای لمانه سرمنه باسي ملک صاحب لمانه سرمنه باسي او دی علي رضي الله عنه خزا دی رسول الله لور خلق وهل او داسي ورتکتل واه اے انصاف والا بات ہے اے انصاف والا بات ہے یک ٹک ٹاکر टिक टाक में एक आदमी मलक वाला नाम मलक दे نوم والا راځي اواز زلاتانه چرمنه باسمه او علي رضی الله عنه د خپل بیبي دفاع نسوي کولای الله اکبر به شي خدا ولي ورته وایي ته الله بندگانو دروغجن یاسته خابله نبی علیہ السلام خط نه لیکل دی نبی علیہ السلام خط نه لیکل حضرت عمر صاحب حضرت ابوبکر صاحب حضرت عثمان صاحب تخلیو څلويخ پرې مرحب نه وتخلو زه ته ویم کنه هغه ځای ته مزه دی علي رضی الله عنه به تا کتاب اندر پس ګوره ته د تحقیقي بحث دی پاره نه راغلی ته دلته د لکه یو شیطان فقط دی وسوسو سنخ بل کتاب منی نه دی بل کتاب منی فقط دی رسالت او دی خباست دی پاره راغلی ګوره بیا دی په خدای قسم قدم په قدم څرمن لکه چرګ د بڼه کې درنه را باسمه داسې اچرګ نه داسې حلالې کړې بیا بڼه کې داسې ځینې راباسي داسې یوه بڼه کې درنه راباسمه بله خبره دې دا وکړه وایي عمر رضی الله عنه د نبي علیه السلام خط نه ده لیکلی دا خبره دې وکړه اوس خو غوږ نیسه بله خبره دې ده یعنې علي رضی الله عنه د خپلې ښځې دفاع نه ده کړې دا شعر خدا نه و د تاسې علي د موږ علي د ځمکې او د اسمان فرق ده د موږ علي غوږ شه زه دې اوس پوهه کړم د موږ علي شعر خدا و چا چې د کور ته داسې په چپو سترګو کتلی وای که ابوبکر او که عمر سترګې داسې جینې رایستلې داسې سترګې په خدای قسم رایستلې جینې ښه او د تاسو علي هلته وایسه شعر خدا و او هلته د خپلې ښځې دفاع نه سوی کولی هلته وایه شعر خدا و هلته د لور جنب د تا امام وایسي ان ذلک فرج غصبناه دا شرمګا ولسې غصب کړي وله بے شرمو تاسو سي د اهل بیت کوم توهین اوس پکاوی کړی د هندوانو قسم په الله که کړی وي اوس د بله خبره دا وکړله چې وایي عمر رضی الله عنه د نبي علیه السلام ورته ویل چې کاغذ او قلم راوړه چې زه خط درته ولیکم ورته ویې نه لیکل دا خبره دې وکړه که نه تو پوهیږي چې عمر رضی الله عنه د چا خبره منلې وه چې د نبي علیه السلام کاغذ او قلم یې رانه وړل ته پوهیږي د چا خبره یې منلې وه الله زموږ یو ابابیل راښکاره شو الله اکبر د دې مبارکو شپو کې یو ابابیل راغلل ښه د دې مبارکو د نوم یې بدل دی د هغه په شان دی بدل خیر اوس ګوره ته خبرې چې عمر رضی الله عنه د چا خبره منلې وه پوهېږې په دې خو یا که نه چا خبره منلې د علي رضی الله عنه خبره منلې وه وکسه صلح حدیبیه کې وکسه نو وکسه اوس به داسې پنچري در نیسمه داسې پنچري هر سورو کې باندې به داسې ټاپه در لګومه په هر سوري باندې چې هوا دې بند کړمه
بابا عبدالرحمن صاحب ملګرو دوستانو ویل وایي عمر رضی الله عنه نبی علیه السلام ته قلم او کاغذ نه راوړی. ته پوهېږې چې د چا خبره منلې وه؟ د علي رضی الله عنه. علي رضی الله عنه ته په صلح حدیبیه کې نبی علیه السلام ورته ویل وایي د ما دا نوم ړنګ کړه. علي رضی الله عنه ورته ویل والله لا امحوها یا رسول الله، په الله قسم که زه د تا دا خبره ومنم او دا نوم زه نه ګډومه. نو کله وخت کې چې عمر رضی الله عنه دا خبره وکړه، د علي رضی الله عنه خبرې باندې عمل کړی. التكبير. الله اکبر ولله الحمد. د تعالی کتاب نه درته ښکارا کړم نو چې د علي رضی الله عنه نبی علیه السلام خبره نه ومنلې. او دا خبره کری صاحب ټیک دی. او حضرت عمر صاحب دام یې لګنه چې نبی باندې د بیماری غلبه ده. بیماری لعنت وي، د خدای لعنت وي، د نبی په دښنو. انا هوته کسي د مرخب نه د تخلون کې هغه غته معنی مړه. اوس نبی عليه السلام خو مریض اوس وما لك سيب تو ما شاء الله تخطر علي رضي الله غیرتمن وختلی په خدای ما ايش یو دغه ملک سیب سیده تر علي رضي الله ډیر غیرتمن ده. د عمر رضي الله چې دا خبره وکړه چې نبی عليه السلام مریض ده، کنه دي تا خو به د سي نبی عمر به دا خبره نه وای کړي کنه زركوا ما يقدر خلاص كذا زركوا هاي دي اهل بيته بدخمنان ودي لعنته الى يوم القيامه. وقصه جواب راكړه يعني عمر رضي الله عنه خبر عمر رضي الله عنه خبر نه وکړي کنه بې ځای خبره کړي وکنه. زو بدي زي كده مسكن دا علي رضي الله عنه چیرته علي رضی الله عنه خو ور باندې بد سوي د علي رضی الله عنه په نبی عليه السلام ولې خانه بد سوي. مولا علي غ جامع کې نوست نو تو کوي الله اکبر يعني نبي عليه الصلاه مايك دي وسبنكره مايك دي بنكره الله اكبر مسلمانانو وامردل سي علي رضي الله عنه نبي عليه السلام هغه دي مرګ په وخت کې په سخت مرز کې په تکلیف کې تنها پریخي او جنې تللی. الله اکبر الله اکبر. يعني ګور یا مسلمانانو دا دي اهل بیت او دښمنان او دي صحابه او دښمنان به الله داسې ذلیل کوي او رسوا کوي او شرمنده کوي به. يعني علي رضي الله عنه په دغه سخت حالات کې په دغه تکلیف حالات کې پرېخي او ورسره ځه ملک صاحب ځه ماشاءالله دومره دلایل دي راوړل له شبهاتو نه ما شوی یو ځای ته غورځار سي بل ځای ته غورځار سي بل ځای ته غورځار سي. ګوریا ما ته الله پاک داسې ذهن را کړی دا الحمدلله چې سل کاله عمر مې ویم که د رب رضا وه بالمرصاد به درځم.